تاسو کوشش کوئ چې د کاناډا په مورد معلومات پیدا کړئ او یا هم ویزا ترلاسه کړئ، هغه که چیرې سیاحتي ویزا وي او که چیرې هم کاري ویزا وي، خو تاسو خپل هدف ته ناکامیږئ. آیا په دلیل پوهیږئ چې ولې خپل هدف ته تاسو ناکامیږئ؟ څو دلیلونه لري چې زه غواړم چې د هغه دلیلو په مورد تاسو سره خبرې وکړم او تاسو سر خلاص شي ترڅو وکولی شو چې خپل هغه امیدونه چې لرئ په زړه کې، کوم هیلې چې لرئ خپل راتلونکي لپاره، خپل د ماشومانو راتلونکي لپاره، خپل د فامیل د راتلونکي لپاره هغه ترلاسه کړئ. نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ملتیا مو وکړئ ترڅو تاسو وکولی شئ چې یو موفقه او یا هم د کامیابۍ ډک سفر ولرئ او یا هم په خپل هدف کې او یا هم خپل پلانو کې تاسو کامیاب شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ملتیا مو وکړئ چې د ویزو او د کار په مورد او یا هم د اسنادو په مورد کوم معلومات ضروری دي او یا هم کوم اسنادونه ضروری دي ترڅو تاسو پوه شئ او اپلای وکړئ. زمونږ اکثریت افغانان په عربي هیوادونو کې دوی اوسیږي او کوشش کوي چې هغه هیوادونو ته لاړ شي ترڅو دوی وکولی شي چې خپل راتلونکی روښانه کړي، لکه کاناډا، لکه امریکا، لکه انګلستان، لکه استرالیا، لکه اروپایي هیوادونه او یا هم نوره. او زمونږ اکثریت افغانان سواد نه لري، نو سواد هم نه لري او کوشش کوي چې د هیوادونو ته دوی راشي او اسناد هم نه لري او د دې په لټون دی چې دوی سره کوم اسناد پیدا کړي او سره کوم وکولی شي چې د خارجي هیوادونو ته دوی سفر وکړي ترڅو د دوی راتلونکی روښانه شي. ګورئ افغانانو، د کومې خبرې چې زه تاسو سره شیر کوم او یا هم شریکوم، دا هغه خبرې دي چې دلته په خپلو سترګو زه وینم او یا هم همدلته چې کوم وکیل سره تاسو که وخت ونیسئ او تاسو څخه $200 اخلي، $210 چې $10 ټاکس اخلي دولت او $200 وکیل ته پاتې کیږي. کومې خبرې چې زه کوم دا ټول د وکیل د خولې خبرې دي، د کومې هوایي خبرې نه دي. زه نه غواړم چې مثلا زه یو هوایي خبرې وکړم، تاسو ته هیله مندې خبرې وکړم ترڅو تاسو ما وګورئ او زما ویو ډېر شي او زما لایک ډېر شي او زما فالوورز ډېر شي او یا هم زما سبسکرایبر ډېر شي. خدای مهربان دی هغه خپل ډېرېږي. که زه وغواړم که ونه غواړم، هر څوک خپل علاقمندي ښیي او هغه ډېرېږي. ګورئ افغانانو، مهم تر هر څه نه تعلیم دی او تربیه دی او تحصیل دی ترڅو تاسو وکولی شئ یو هیواد ته سفر وکړئ. که چیرې تاسو تعلیم او تحصیل لرئ، خو تاسو خپل اپلای ورته وکړئ. که چیرې تاسو تعلیم او تحصیل نه لرئ، کوشش وکړئ چې په خپل ماشومانو، په خپل ورونو، په خپل خویندو تعلیم وکړئ ترڅو همغه ورور، همغه خور او همغه زوی سبا ورځ ستاسو راتلونکی روښانه کړي. ګورئ افغانانو، زمونږ اکثریت افغانان په خارجي مملکتونو کې دوی اوسیږي، لکه سعودي عرب، لکه کویت، لکه قطر، لکه دوبۍ، لکه بحرین، لکه همدغسې نوره، او دوی غواړي چې کاناډا ته راشي. ګورئ افغانانو، که چیرې تاسو اسناد نه لرئ او حداقل دومره اسناد لرئ چې تاسو خط ویلی شئ، تاسو کوشش وکړئ چې د 12 اسناد جوړ کړئ. 12 اسناد په افغانستان کې جوړ کړئ او یا هم آنلاین درس ووایئ. په افغانستان کې که چیرې آنلاین درس نشئ ویلی، نو حتما دا سیستم به رامنځته شي ترڅو وکولی شي هغه افغانان چې په بهر هیوادونو کې اوسیږي یو نیم ساعت، یو ساعت وخت ضایع کړي ترڅو هغه 12 اسناد واخلي او څه درس ووایي دغسې. او یا هم که چیرې تاسو هغه نشئ کولی، لږ هغه د مکتب مضمونونه تاسو ووایئ ځان سره او بیا لاړ شئ سویه امتحان ورکړئ. په افغانستان کې سویه امتحان مې چې ورکړو، 10 امتحان ورکړئ، 11 ته 11 امتحان ورکړئ، 12 ته 12 نه به فارغ شئ. دا د یو مرحله د اسناد پیدا کولو مرحله دغه دی. او یا هم تاسو مثلا افغانستان خو داسې یو هیواد بدبخته هیواد چې همیشه په هغې کې جنګونه ول، په هغې کې بدبختۍ وې، ډېرو خلکو مهاجرت وکړو، ډېرو خلکو تر 10مه پورې درس ویلی، ډېرو خلکو تر 11مه پورې درس ویلی او یا هم 8مه 9مه پورې درس ویلی.
تاسو کولای شئ چې په کوم مکتب کې تاسو درس ویلی وي هماغه مکتب ته تاسو مراجعه وکړئ چې ورته ووایئ چې ما په دې صنف تر دې صنفه پورې مو درس ویلی او زه غواړم چې 12 اسناد ترلاسه کړم. تاسو مکمل اسنادونه به تحصیلات د هغه د لوړو زده کړو وزارت ته تاسو اسنادونه لیږل کیږي او هلته څېړي او هغې څخه بیا تاسو ته یو ورقه یو اسناد درکوي تر څو تاسو امتحان ورکوي. هغې امتحان ته تاسو آمادگی ونیسئ او موږ کوشش کوو چې همدغه لړۍ یعنی ډیر شي تر څو دغه افغانان باسواده شي چې کوم په خارج کې دي تر څو دا خبره حکومت ته ورسیږي آنلاین سیستم جوړ کړي دغه افغانانو ته چې دوی په عربي هیوادونو کې دي چې دوی هم کار وکړي خپل حلال رزق وګټي او همچنان خپل درس ووایي 12 اسناد واخلي. کله چې تاسو 12 اسناد واخیستو هغې څخه ورسته چا چې انګلیسي زده وي یو څه انګلیسي زده وي که نه ضرور نه ده چې ټافل ته ورسیږي یو څه نه انګلیسي زده وي هغه انګلیسي د ادامه ورکړي او یا کوم خلک چې اسناد لري اسناد ځان سره کیږدي او کوم خلک چې انګلیسي نه وي زه لږ انګلیسي د زده کړي زه داسې مشوره درکوم چې لږ انګلیسي د زده کړي او په افغانستان کې کورسونه ډیر دي داسې کورسو سره که چیرې تاسو مشکل لرئ چې تاسو کورسو سره اړیکې نشئ نیولی زه به کورسونو سره اړیکې ونیسم چې آنلاین سیستم جوړ کړي او یا هم دلته زه خو په رښتوني سره باور په خدای وکړي چې زه وخت نه لرم زه مجبور یم چې تاسو هغه نور افغانان چې په افغانستان کې دي زه به دوی سره خبرې وکړم تر څو آنلاین کورسونه شروع کړي تاسو آنلاین درس ووایئ یو څه کم فیس تاسو د میاشتنۍ دوی ته ورکړئ تر څو هغه انګلیسي لږ زده کړئ او اسناد ترلاسه کړئ. د مکتب اسناد شو 12 اسناد شو هغه د انګلیش اسناد شو دغه 2 اسنادونه شول صحیح 2 اسنادونه او یا هم یو د تذکره کې یو د پاسپورت کې شول 4 اسناد خو دغه 4 اسناد به ځای په ځای کېږي. پنځم ډیرو بخیر لږ زړه ستړی کېږم کار ډیر کوم خیر. پنځم اسناد که چیرې څوک لیسنس د موټر لیسنس لري هغه د موټر لیسنس وړوکی موټر اسناد د غټ موټر اسناد دا شو 15 اسناد. شپږم اسناد هغه اسناد دی چې تاسو په کوم کمپنۍ کې کار کوئ په خارج کې 1 کال مو کار کړی 2 کال مو کار کړی 3 کال مو کار کړی 4 کال مو کار کړی کنه هغه اسنادونه هغه کمپنۍ سره خبرې وکړئ ورته وایئ چې ماته دغه اسناد مهم دی دغه اسناد ماته راکړه چې زه کار لرم زه غواړم چې د دې خپل تجربو څخه ګټه واخلم. هغه کمپنۍ سره خبرې وکړه هغه ډیر معتبرې کمپنۍ دی په خارج کې لکه په دوبۍ کې په سعودي کې په کویت کې په قطر کې په بحرین کې په نورو هیوادونو کې د ډیر معتبرې کمپنۍ دی چې تاسو هغه سره کار کوئ او هغه کمپنۍ ته وایئ چې دغه هغه ساختماني شرکت وي که هغه تجارتي کې شرکت وي که هغه بزنس وي که هر چی شی وي مقصد کمپنۍ وي کمپنۍ حتما ټاپه لري نو هغه کمپنۍ سره خبرې وکړئ ورته ووایئ چې ماته اسناد جوړ کړه تاسو ته به هغه کمپنۍ اسناد جوړ کړي اسناد چې درته جوړ کړو دا شو 15 اسناد نه شپږم اسناد شو صحیح شپږم اسناد به سر په سر کې هلته به کېږدئ صحیح. بل تاسو کارت دغه غاړې کې یو کارت اچوئ کله چې تاسو کارت ته ځئ کارت مو په غاړه کې بیرته چې راځئ دفتر ته هغه کارت مو په غاړه کې وي هغه کارت ډیر مهم دی دومره کوچنی کارت دی چې هلته لیکلی وي چې نوم تخلص آی ډي کارت نمبر هلته نمبر او عکس مو هلته وي تصویر مو هلته وي دغه هلته چې شی کوئ ځای په ځای کوئ دا د شو شپږم دی که اووم اسناد شو. بل به چې شی کوئ بل تاسو زوی په کوم هیواد کې چې تاسو اوسیږئ په همغه هیواد کې تاسو بانک کې اکاونټ جوړ کړئ کله چې بانک کې اکاونټ جوړ کړو همغه بانک ته پیسې اچوئ بیرته اخلئ دغه پیسو اچول او بیرته اخیستل تاسو ته سټیټمنټ د بانکي جوړیږي سر مخلاص شو سټیټمنټ د بانکي جوړیږي کله چې هغه کارت چې درکړو په کوم مارکیټو ته چې ننوتلی هلته ورشئ مثلا هغه مارکیټ ته د 10 روپۍ یوه ژاوله واخلئ هغه ژاوله نغدې پیسې مه ورکوئ په کارت له طریقه واخلئ صحیح دی کارت له طریقه واخلئ کله مو چې کارت له طریقه هغه واخیستو هغه څه نومیږي هغه شی واخیستلو هغه بانک ته اتومات ورځي هلته ثبتېږي چې دغه په دې ورځ باندې دغه ژاوله یې واخیستله دغه سټیټمنټ د بانکي همدغسې جوړیږي چې دغه په دې ورځ کې دا شی اخیستی دغه شی اخیستی یعنې دغه فعال دی دا د شو د بانک سټیټمنټ او د بانک او پیسې کوشش وکړئ چې لږ دا شو د سټیټمنټ د بانکي صحیح دا مهم دی ګوره دا ځکه درته وایم که چیرې تاسو غواړئ په کامیابۍ شکل سره یو ځای ته سفر وکړئ دا ډیر مهم دی باور وکړئ مهم دی
او مسافه زه کوشش کوم چې تاسو صفر نه تر سلو پورې زم دغه یو تاسو تشریح کوم چې تاسو څنګه اپلای وکړئ چې بیخي بې سواده وي داسې تشریح در کوم چې بیخي بې سواده وي هماغه چې ما تشریح ته غوږ ونیسئ خپل هماغلته اپلای وکړئ تکې یو داسې او یا داسې څوک ځان سره کېنوي چې په لږ په انګلیسي پوهېږي هماغه اپلای کولی شي. داسې یو کار تاسو ته کوم. نور څه شی غواړئ په هر صورت بل به څه شی وکړئ کله چې تاسو سټیټمنټ د بانکي جوړ کړو او په دوبۍ کې کاروبار شروع کړو او کوشش وکړئ چې خپل بزنس شروع کړئ. خپل بزنس والا چې په 100 درهم تاسو په 100 ډالر او په 100 افغانۍ تاسو بزنس شروع کړئ خپل بزنس ولرئ هغه ډیره ګټه کوي تاسو ته. باور په خدای وکړئ چې ډیره ګټه کوي. بیا هغې نه وروسته چې سټیټمنټ بانکي جوړ شو هغه مکمله سندونه مو تکمیل شول. هغې نه وروسته داسې هیوادونو ته سفر وکړئ لکه تاجکستان، لکه ازبکستان، لکه قرغیزستان، لکه قزاقستان، لکه بحرین، لکه سعودي، لکه دوبۍ، لکه انډیا، لکه پاکستان. سفرونه وکړئ. سفرونه مو چې وکړل هغه ټاپه خوري، هغه پاسپورت مو ټاپه خوري او ویزا خوري د هیوادونو. چې کله د هیوادونو ویزې وخوړلې او تاسو لکه امریکا ته او یا هم مثلا هغه ته کاناډا ته او یا هم انګلستان ته استرالیا ته تاسو چې اپلای وکړو تاسو څخه تاسو ته په انټرویو کې وایي چې تاسو کولی شئ تاسو کوم هیوادونو ته مثلا سفر کړی هغه ویزې راولېږه. صحیح مکمل هماغه انټرویو کې به تر کوم تاریخ نه مثلا د 2021 نه تر 2021 د جون نه تر 2021 جولای پورې ما د هیواد سفر کړی هغه تاریخ به کتابچه کې ولیکئ چې کوم سلاړو یا کوم ځای ته مثلا په کومه ورځ مو سفر کړی او په کومه ورځ مو برګشت کړی هغه تاریخ به ځان سره ولیکئ. صحیح مکمل کتابچه کې به ځان سره ثبت کړئ هلته به کېږدئ. هغې څخه وروسته تاسو د چی شي لپاره تللی وای کنه هغه مکمل نوٹ کړئ په کتابچه کې او کوم ځای ته تللی وای هغه در سره نوٹ کړئ په کتابچه کې. صحیح دی مکمل هغه کوم ځایو نمونه مکمل هلته په کتابچه کې ځان سره ولیکئ. هغه انټرویو ته چې ورکړئ تاسې هغه دغه د ویزې درکولو د کیفیت سطحه لوړېږي دغو خبرو سره دغو فعالیتونو سره کارونو سره چې تاسې اعتبار پیدا کړئ. نو کله مو چې دغه کار تر سره کړو هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې یو اروپایي هیوادونو ته هم چنان تاسو اپلای وکړئ. داسې اروپایي هیوادونه پیدا کړئ چې هلته ډېر خلک نه ځي. تاسې ورشئ تر څو اعتبار مو پوه شي. تاسو چې کله هغه اروپایي هیوادونو ته لاړئ تاسو د اسیا نه راځئ اروپا ته. کله چې اروپا ته راغلی او هغه بیا هم تاسو بیکګراوند کې ثبتېږي بیا سبا ورځ کولی شئ چې امریکا ته انګلستان ته هغه ته کاناډا ته استرالیا ته هم چنان اپلای وکړئ. بهترینه لاره همدغه دی افغانانو. که څوک وایي که څوک نقد لري ما په خبره دلته د کومنټ کې ولیکئ چې د نقد لرم که بله کوم مشوره ماته راکوئ خپل یو بل په مشورې به مخته ځو که نه که یو بل په مشورې مخته لاړ شو موږ نتیجه اخلو که په بل په مشورې مخته لاړ نه شو نتیجه نه اخلو. په ما باندې ډېر زیات رش دی باور وخت کې ډېر رش دی زه نشم کولی چې هر ته دانه پیغام هغه ورکړم جواب ورکړم. همدلته چې تاسو کومنټ کې ولیکئ تاسو کومنټونه زه ګورم ولولم او تاسو ویډیو جوړوم سر مو خلاص شو. افغانانو دغه مشوره هیر نه کوئ. مننه.